تاسو چې کله کمپیوټر اخلئ بازار کې نو تاسو ته وایي چې را په دې کې چې دی فرض کړئ 1 GB یا 2 GB ډیډیکیټډ میموري پکې ده یا درته وایي چې دې کې ګرافیکس میموري ده صحیح ده چې د 1 GB یا د 2 GB د دې سره د دې کمپیوټر دا قیمت 9000 روپے جیږي په نسبت د نورو په کم کمپیوټر کې چې دا ډیډیکیټ یا ګرافیکس میموري وي له 15000 8000 2000 دا نور کمپیوټر سره د دې قیمت زیات دی وای لاندې کې بس دا وایم چې دا یو میموري د په کمپیوټر کې چې د سپیډ سره کومک کوي یعنی هغه های ایچ ډی کوالټي عکسونه چې تاسو اوپن کوئ ویډیوګانې چې تاسو اوپن کوئ تاسو کوروډرا پروګرام کې کار کوئ انجینیرینګ سافټویر استعمالوي لکه سیول 3D اټوکیټ یا مثلا ویډیو ایډیټینګ سافټویرونو کې تاسو سبا کار کوئ نو هغه یو اوچت پروسس ته ضرورت لري های سپیډ ته ضرورت لري نو په داسې عادي کمپیوټر لکه دا اوس ما دا چون کور 7 کمپیوټر د 7 پروسیسور لري 4 GB ریم لري خو بیا هم هغه کمپیوټر هغه پروګرامونو کې وزما سیستم جام کیږي به ډېر سلو کار وکړي که دا میموري کمپیوټر ولري نو بیا به ډېر فاست اوپن کیږي بعضې کمپیوټرو کې چې کله ویډیو پلی کوي که هغه ایچ ډي ویډیو وي نو کیدای شي ویډیو ونخلي داسې بند را بند شي معنی دا ده چې دغه کمپیوټر په دغه ویډیو پروسس باندې زور نه رسېږي څنګه معلومولی شو چې دغه میموري زمونږ کمپیوټر کې شته که نه زما هدف دا دی صحیح ده ګرافیکس میموري یا ډیډیکیټډ میموري نو کله چې تاسو رائټ کلیک کوئ د ډسپلی سیټینګ ته دلته راشئ لاندې راکیوځئ دغه ډسپلی اډاپټر پراپرټیز باندې کلیک کړئ دلته ټول معلومات درته راځي ګورئ ټوټل اویلیبل ګرافیکس میموري 2128 MB یو لاندې ګوره ډیډیکیټډ ویډیو میموري 128 MB یعنی دا یو بلټن یو چپ دی پکې لګېدلی دی خو مطلب دا زما په کمپیوټر کې دا میموري نشته نو د دغه ځینې به تاسو ته دا معلومېدی شي ښه ډیډیکیټډ میموري دې ورسېدلی کله چې کمپیوټر اخلی تاسو ته هغې وایي چې د دې کې 1 یا 2 GB ډیډیکیټډ میموري ده نو راشئ دلته یې وګورئ چې یاره شته که نه نو بیا به لیکي تا ته چې 1040 نو 1040 MB 1 GB کېږي